راشه کنه د غرمنۍ دې کارنامو ته اوس ته وګوره چې دې سکیله دا خوله تړلې ده ظالمه دا به پی څنګه سکي د مور ده خوراک به څنګه کوي یاره خو څه په مصیبت مې سر ده تا دې خدای راولي پوه ته چې ته کم فورک شوې دا چېرته تللی اوس نو څنګه خوله چیګه کړې څه چل دی یاره خان بابا تا چې ما ته وي خوراکور ماما ډېر ښه سړی دی که نه نو هغه ما 1000 روپو لوټ ومن ته ووایه غسترانه لوټ تا راغېستی و که هغه راغېستی و ما راغستی و دوکې یې کړم اوس تاسو هم دوکې چالو کړې او نو داسې کار وکړه لاړ شه ورپسې کور ته او خان بابا وچې لوټ راکړه شابه شابه زر ورشه شابه زر ورشه بس زر ځه زر ورشه تا نه ماسې کوتک جوړ خیر شه غرمنۍ میره خوراکوره ما د خپل لوټ راکړه د څه لوټو ما چې پرون مونتلی و تا نه پسه چلوال واغسته راشه خو تودېږي ویم د خدای مسلمانه ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وی تېرې چپې ایرې کا راتلونکې چپې شماره دوکشه مانه ګاډې واډې وې ولې راکړې خپل نیکه بابا در پسې راولم او خام د بوم دی پې نه غرمنیه ته په ایمان یې ووایه که نه هغه لوټ سته ما لیدلی خو زما و که نه ښه زه به سته وځه ته ماته د هغه لوټ نمبر لږ ووایه 0347 85 43 660 رخصه بېوقوفه مړه ځه ځه رخصه ګاډې واډې د موبایل نمبر یې راته ووایي دا څه جاقې لري جړه کې شرم نشته دی په چغو چغو جاړه ای غریبه جاړه بس ای غریبه جاړه دوی وی ارزانی بوي خ مسلمانی بوي یا زمون حکمرانی بوي ته ودرېږه چې وباسي سرمندې په ولاړه ای غریبه جاړه بس ای غریبه جاړه لالا دي ښه ده چې رالې ولې خیر خو دي یو شعر راته ووایم نه الله دې عزت وکړه ما خپل کار وکړم مننه جي ته شاعر یې او که نه نو خدای شته که نه ته چې کومه شاعري کوې که نه د دې نه ښه شاعري مال هم راځي خو ما ته څوک غوږ نه ږدي ولې ته غوږ نه ږدي نو خو چې چاته ویم شعر راته ویم نو وي مهرباني مه ووایه راته تا ته یو ویم نه زه به راته ووایم دقه چل دی که نه هر سړی وي زیمه مهرباني ته راته مه ووایه زه به یې راته ویم زه به راته ووایم خدای شته که نه خو ستا دا شعر په 10 کالو کې م اورم ویم زه راته ویم زه به راته ووایم ویم ته م راته مه ووایه او زه م راته نه ویم خپل کار کوم مړه حالا چې ویم څه که د خدای مسلمانه ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وي هر څه په قسمت میلاویږي او چینم ته به مخه نیسي خدای شته که نه په لارې په منځ کې دا لیړه ودرولې ده که نه مړی ماده کیسې هم نشته دی دا یو ټیر خو به تو کاږم که نه تېرم پلاره 2000 روپۍ کوي اوږه ورکه اوږه الو قرانګو دا خوراکور دی ما ته چې خان بابا وي دا ډېر ښه سړی دی دا خو ډېر سخت غل دی د رڼې نه ډېرونه وباسي خلک در باندې خبرو ما نه رښتیا الله او د الله رسول وایي چې په یو انسان دی یوه پرده راواچوله زه به در باندې 3 اویا در واچوم نه دی یادومه په ایمان کو چاته هم دی یاد کړمه شیطانه مخکې تور شه نه دی یادوم څومره سخت دی ووتخه دا لاره ښه ده سترګې مې وباسئ چې ښکلې نه وینمه زه د چا حسن وخوړمه لکه ګیا خو مې ډېره برابره کړه ها ورځم چې دا ریړه راولم هله دا څه چل شوی دی هله ډېره فرهاده خبره واوره فرهادیه زما د هغه ریړې نه ټیر چا یوړه تا خو لیدی نه دی خدای شته که ته خبرې ما قسم دې د 500 روپو ټیر دی غریب سړی غل بچاره زه دې څه خبرې مسلمانه وای لکه غرمنیه زما د هغه ریړې نه ټیر چا یوړه تا خو لیدی نه دی ما لیدلې نه رښتیا نه مې دي لیدلې راته وښایه که نه څوک دی نه مې دي لیدلې دا څنګه سوال جواب دی کله وایي لیدلې مې دی کله وایي نه مې دی لیدلې بس نه مې دي لیدلې وښایه راته که نه غریب سړی ما نه مې دي لیدلې دې خو راته هسې هم داسې نه وایي قمقل دی بله ګوته ورسره کومه غرمنیه دا راته ووایه زما د ریړې نه چې چا ټیر یوړو د هغه په نوم کې سر کې څه راځي په سر کې قراقر راځي ها د دا جرت چې د زما د ریړې نه ټیر یوړو خوراکور خو غټ غل دی تاسو ته چا وایي
مونږ ته دغه پلار وي زه پر خدیه چې زو پسې اوس به د بوسو څخه احساس کړي کېده را ټیر لږه کېده د خدای ظالمه تا زما د غریبیت هم نه کتله تاسې وي چې زه به ټیر پټ کړم او زه به وتښتم د خدای مسلمان ستا غریبۍ ته خو ما کتله خوا پکې کمه او خوا مې پکې دلې اچوله ولږه تا کې وی ګل سوره سوره کړم د زغونه څه ګیله ده خپلو په رسم د پردو نه څه ګیله ده وی نن سبا یارانو نه په غاړه کې تور مار ښه دی داسې والی راکړو چوکي مې سم درد کوي دا د غرمني د لاس غرمني خدای دې پوه کړه نو زه خو دا نه پروت ته خو چې هغه بلچیس نه کړه او بخر لازم ناوخته شو دا دی دلته ږدلې ده سلام علیکم خان بابا وعلیکم سلام چېرته ورک شوي میرا خان بابا په قراقور باندې نن سم خفه شوم ولې یا قراقور هلته سړو رایسار کړی و سم مې ووم په څه باندې وو د ریړۍ نه ډیرونه وباسل او ما ولیده خو چاته مې نه دي ویلې څنګه چاته یې نه خو تا به ورته ویلي که نه ما ورته نه ویله خان بابا یو خبر ته کوم زما یو نصیحت واوره ښه لیکه بابا چې د یو غیبت په بل ته نه کې او د بل غیبت په بل ته نه کې پیمان کوي کما د دې نه به ډېر زیات فسادونه جوړېږي بس صحیح ده خان بابا نه دشمنیان یې ته جوړېږي ښه خان بابا نن دې معاف کوم وګوره بعد دیګر له دا چلونه کې ښه بس صحیح ده نه کوم ته کور کې کېنه زه ځم بهر له بس صحیح ده شابه ده کېنه بریاني مې راغستې ده اوس خوړل هم غواړي دلته خورم د دې نه ښځې اړوبل شته نو دلته ورته کښېنم او خورم یې ځکه چې بازار کې یو هم راځي او وی مال هم راوله او بل هم وی مال راوله په ایمان یو به یې رانه نه خوري زما تا مې یادي بیا به نشو کوم ګلونه او ګل مې شو کوو ازغې مې مات شو وی مين چې ځان له یار کتلې په دویمه ورځ یې ما له کار کتلې او منافق نه یم خو بدلیږم ځکه چې ما د هر سړي ما یار کتلې هره څه به وایم درته نو ګورې کو د خدای مسلمانه دا خو غرمنۍ دی او لکه بریاني ورته پرته ده یاره ورځمه ملګريه دا ښه موقعه ځکه چې پرون یې په کسانو والیم که نه اوس به مې د اوږې درد ښي ورځم او د بریاني دې پسې چل کې خورم هسې مقامقل دي غرمنۍ دی قراقوره څنګه د خدای مسلمانه پته دې نه لګي ګوره ښه ځان دې غیب کړی دی ولې مې پته نه لګي او د قراقوره دوی نه اوس یو نوړی واله نه غرمنۍ زه مه وړې ما زما اړه ته نه کېږي زما دپاره یې واله خدای شته که نه چې په خېټه مې سپږه مري سم برابر یې مړه زما دپاره یې نه بس بیا زم نه خورم مړه نو نه شم خوړې که بس یو نوړی دی زما دپاره واله ای لکه د خدای مسلمانه دا دومره مزېدارې روجې دا بریاني خو ډېره کمه ده یاره او کسان پرې دوی ورږه مړه بله ګوته ورسره کوي غرمنیه ته ماته صاحب ده ووایه که نه چې ستا پلار څنګه مړ شو زما پلار داسې مړ شو که نه د اول په کور کې بیماري ولګېده نو بیا پې ټوخی ولګېدو که نه نو چې ټوخی پې ولګېدو نو ډاکټر ته مو 400 له بوتلو که نه او چې 400 ته مو بوتلو نو هغوی پې یو 2 میاشتې تېرې کړې ما ته وایي دا زموږ د کار نه دی پېښور ته یې بوځئ چې پېښور ته مې بوتلو که نه نو هلته پې بس داسې بیماري هلته م وه نو چې بیماري پې وه نو هغلته مې ورله ډېر علاج وکړو خو نه کې ښه کېدو په اخره کې دا چې کور له مو راوستو چې کور ته مو راوستو که نه نو بیا راته چې وي دا لاهور ته بوځئ نو چې لاهور ته مو بوتلو هلته مې ورله ډېر علاج وکړو نو بس په اخره کې مو بیا کور ته راوستو نو چې کور ته مو راوستو بس یو 2 میاشتې وون بس اشته بیا مړ شو خدای پاک وبخښي نه مړ شو دې خو رانه ټولې روجې خلاص کړو دی په خبرو کړي او دغه اوس ورته زم یو څه چل کوم میرا قراقوره او ستا پلار څنګه مړ شو د خدای مسلمانه زما پلار پیدا شو او مړ شو
خو زه پسې کاور وړم نه مهرباني زه لاړم ښه سلام علیکم امنا خورا خدای ته باګه دا لا ساړه ته نه کېده چېړه ته نه کېده نو چې بیا به دې سګول غرمنیانو سیا نیکه بابا خو مې دا وجود ډېر زیات دړ کې چې دا ولې میرے نیکه بابا سړی چې کمزورۍ طرف ته ځي نو وجود یې درک کوي که نه لکه نو سیا ډېر زیات قابل شوی ښه ډېره ښه خبره دې وکړه او نیکه بابا ولې رنګ راغی السلام علیکم هیله که داسې وې نه مړه اوهو زه الله دې په خپل رحم وکړي یار نو دا خیر چې زه دې خبر کړم زه ټیک شو زه السلام علیکم ډېره مننه نیکه بابا څه چلو شو خوله چینګه کوه مه اقراقور چا په غلا کې ګیر کړو خو خبره چې ګیر کړی دی که نیکه بابا چې څه کرې هغه برې وي نیکه بابا مطلب دا خو نیکه بابا چې غلط ګرځي نو غلط به پرځي خو نیکه بابا ډېر تپوسونه مه کوه ورشه ما لوبه راوړه شبه راوړم دله نیکه بابا شبه زر کوه د خدای ظالمه دا چې د کپړو د دوکان نغلا کوله نو تا ته د خپل ښځه واړه نه یادو وکیل صاحب ما ته مې خپله ښځه او بچي یادو خو چې ما کوم دکان نغلا کوله هغې کې صرف د سړو کپړه وه